سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو مازدیګر زه قدم وهلو دپاره راوتلی وم، نو دې کې یو ملګري راته میسج وکړو، یو پوښتنه یې وکړه. نو غوښتل مې چې په دغه پوښتنې یو ویډیو جوړه کړم او د هغې جواب تاسو له درکړم، ځکه دغه پوښتنه ډېر ځلې مانه شوې ده. پوښتنه دا ده، یو ملګري پوښتنه کړې چې آیا زه کولی شم سیندیا سره اړیکه ونیسم زما د انټرویو په اړه باندې. دغه ملګري چې کوم دی او پرارت کړی دی او د بیا سیندیا ته ډمان کړی دی، سیندیا ته خپله دوسیه لیږلې، وخت یې ډېر اخیستی دی، دته انټرویو تر دا دمه نه ده راغلی. نو د پوښتنه دا ده چې آیا زه کولی شم چې راسم سیندیا سره اړیکه ونیسم. د دې جواب دا دی، ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو سیندیا ته ځئ خپله دوسیه لیږئ، تاسو سیندیا دپاره خپل وکیل ټاکئ، خپل نماینده ټاکئ. وکیل چې کوم دی هغه ستاسو نماینده وي تر څو ستاسو دوسیه مخکې سیندیا ته وړاندې کړي. ستاسو په ځای هر رنګه کمیونیکیشن یا هر رنګه اړیکه چې تاسو هر رنګه خط چې تاسو یا هغو ته لیږئ یا کمیونیکیشن کول غواړئ د سیندیا سره، هغه ستاسو په ځای باندې ستاسو نماینده ستاسو وکیل کوي. نو تاسو هیڅ وخت تاسو سیندیا سره خپله راسن اړیکه نشئ نیولی، ځکه تاسو نماینده ټاکلی دی، هغه ستاسو وکیل دی. وکیل چې کوم دی هغه ستاسو په ځای باندې د سیندیا سره اړیکه نیسي، ستاسو دوسیه ورته لیږي، ستاسو د دوسیې دفاع کوي. هر کله چې تاسو انټرویو رالیږي نو په سیندیا سره ستاسو د دوسیې دفاع چې کوم دی هغه ستاسو نماینده ستاسو وکیل کوي. نو تاسو راسن اړیکه نشئ نیولی. اول دویم خبره دا ده چې سیندیا چې کوم دی هغه خپل یو ټایم فریم لري. بخښنه غواړم، زه دلته سړک په سر ولاړ یم، نو که لږ شوري الله دې وکړي چې زما غږ تاسو ته صحیح درځي. دویمه خبره ما دا کوله چې سیندیا چې کوم دی هغه کله انټرویو تاسو ته رالیږي هغه یو ټایم فریم لري. نو تاسو یا ستاسو نماینده وکیل هم د سیندیا نه دا غوښتنه نشي کولی چې تاسو دغه کس ته کله تاسو یا دومره وخت بعد یا دومره وخت وشو تاسو ورته کله انټرویو رالیږئ. نو سیندیا خپله دا فیصله کوي چې هغه کله تاسو ته انټرویو راولیږي. نو دا اختیار مکمل د سیندیا سره دی، نه تاسو نه ستاسو نماینده یعنې ستاسو وکیل سیندیا ته دا ایمیل یا داسې غوښتنه ترې نشي کولی چې تاسو دغه کس ته انټرویو راولیږئ. نو دا خپله د سیندیا پورې اړه لري چې کله هغه تاسو ته انټرویو راولیږي. نو ملګرو تاسو راسن خپله د سیندیا سره اړیکه نشئ نیولی، تاسو ورته کوم ایمیل یا خط نشئ لیږلی. دویم تاسو سیندیا نه دا پوښتنه نشئ کولی چې تاسو به کله هغو ته یا ما ته یا کله به ورته تاسو انټرویو رالیږئ یا دومره وخت بعد دومره وخت یې شوی دی دومره وخت بعد تاسو باید انټرویو راولیږئ. دا مکمل اختیار د سیندیا سره دی، دا فیصله د سیندیا سره ده چې هغه کله تاسو انټرویو راولیږي. نو د دې خبرې جواب به د دې سوال جواب به تاسو ملګرو اخیستی. نو تاسو خپل راسن اړیکه نشئ نیولی، بل دغه اختیار مکمل د سیندیا سره دی، دا د سیندیا اختیار دی چې هغه کله تاسو ته انټرویو راولیږي. ملګرو تاسو تشویش مه کوئ، نه د تشویش خبره ده، ستاسو چې کله هغه وخت راورسېږي تاسو ته به خپله سیندیا ستاسو انټرویو راولیږي. نو مننه ملګرو، امید ده چې تاسو خپل جواب اخیستی. د بلې ویډیو پورې د بلې موضوع پورې په لاس سپارم، په مخه.